سلامونه. نوروز امید ما دا هغه لارۍ ده چې د نیمې پیړۍ تاریخ به رانغاړي، یعنې د کټکاڼي افغان مهاجرین دا وخت په بیرته ستنېدنه مصروف دي، خپل ګران هیواد افغانستان ته ستنېږي. تیر څه کم نیمه پیړۍ یې په هنګو کې تېره کړې او په کټکاڼي کیمپ کې. دغه چې ښکاري د سید الیاس دکان دی، بلکې د کټکاڼي مشهور دکانونه دي. مخامخ المر دکان دی او دا هم وزیر او د ورسره چې د شفیق او بخت جمال دوی دکان دی. د سید الیاس دکان اوس هم په هماغه زاړه سټایل، په هغه زاړه شکل او صورت باندې موقعیت لري. راځئ د دغه دکان ننداره هم کوو چې ستاسې د هغه خلکو مینه پرې ماته شي چې کلونه یې په کټکاڼي کې تیر کړي دي. دا د بخت جمال د لاس نښې دي. ورسره د میرو دکان هم په هغه زاړه سټایل کې دی او دلته یو تنور جوړ شوی دی او دا د میا صاحب د تنور سره څنګ کې د میا صاحب د لرګیو د ټال هغه دروازه چې اوس د المر ماما وجیره ده، دا برکیم ته تلونکې لار ده او دا هم د المر ماما دکان. دا وخت د علب کډه بارېږي، د سړي نه پنډه مو غورځېده او شینو تایر چې دی هغه د خپل ورور کډه په دغه لاسګاډي کې راوړي چې تر څو یې خپل هیواد ته ولېږي. ګورو چې څه پیغام لري. سلام یې وکړه او دا هم ابراهیم شاه را روان دی. راځئ نور په ویډیو کې ګورو. مننه. دا د المر ماما د وجیره ده، ډېره پخوانۍ، او دا کړکي به ټولو ته یادي ځکه دا داسې تاریخي دی. دې نقشې کې څه بدلون نه دی راغلی او نور دغه علاقې کې بدلون راغلی. دا سید الیاس ماما کور او چې حبیب الله ماما پکې اوسېږي. دلته د السلام علیکم سید الیاس ماما غټه دروازه وه هغې وخت کې. اوس حبیب الله ماما خپل سیټ اپ کړی دی، ورکې بلاکونو ځای را جوړ کړی او دغلته زمان شیر ماما علاقه ده. دا د زمان شیر ماما دغه دی، بس زامنو ته یې پکې کوټې موټې جوړې کړي دي. دا به هم تاسو پېژنئ چې دا د چا کور و، ځکه چې هدیرې ته څنګه راتاو شئ دلته به ارام دوی اوسېدل. هغه اخترګل استاد دوی کور او دا هدیره ده پخوانۍ زړه هدیره ده. قبرونه چې دي څه خپل هم خرابېږي خو څه ماشومان هم پخوانه پکې دلته کرکټې مرکټې انډې وو او دا ډېر چې بچ هم دي. دا کیکر چې کله پکې غټ شوي دي د دې وجې نه څه ناڅه. او دا د زرګرانو کوڅه چوله ده، زرګرانو چوله هم به دې په لوښکته چې دی دا پخې شوي لارې مارې خو ډېرې دلته پخې شوي، پخوا دومره دغه نه و پکې. دا د زرګرانو علاقه ده. دا بس هغه هدیره ده، قبرونه یې تر ډېره پورې هغه شوي دي. ډېرو افغانانو خپلوانو کورونه دي پکې، ډېرو نه به پکې په ویره مې چېرې زموږ د خپلوانو قبر کوم یو خو چاته چې یاد دي هغوی به پکې وګوري. دا داسې راځو مخته ګورو چې دا دلته د څکمنیو او د دغو کورونه ناصر د بخت جمال دی وزیر د هماغه کوڅې سټایل اوس هم هماغه پخوانی دی. که څه هم دلته لږ تیاره ده د هغه وجې نه سوري وجې نه زه به نږدې شم. اوس پکې چې دی د زازي رسولي کور دی. دا لیارم چاړیانې مړیانې پکې پخې شوي دي او دا زوال ماما موږ نه مخکې شو، هم دلته کوزه کور ده. دا کور چې هغه ایتوتاخیلو کور و داود خانه دا تا دپاره نو کور سټایل خو هماغه پخوانی دی ځکه دا خاوره ډېره کمزورې خاوره وه په ټول کټکاڼي کې د دې غوندې کمزورې خاورې بل چا نه وي. اوس ورکې چې دی موچي ماما نانا اوسېږي ژوند کوي. دلته دروازه جوړه کړې ده، غفور دی کور دی پکې، احمد خان او دا د خوکي ماما دوی کور اوس پکې د دغه دوی کور دی، زموږ زازي ملګري دي د هغوی کور دی پکې. او دلته چې دی هغه د معلم صاحب دوی کورونه وو په دغه ځای کې. دا به هم پکې درته راولو. د کټکاڼي یو وزټ دی کوئ ټولو ملګرو سره. دلته چې دی اوس ګنیو والا یو ماما اوسېږي، دا د هغه کور دی خو مخکې هغه معلم صاحب دی پکې اوسېدل. دلته چې دی اوس زوال اوسېږي، زوال ماما دی. او بیا دا کړکې مړکې لږ ډېر شوي دي، ځینو خلکو کورونه پکې جوړ کړي دي موچیانو ورچیانو ماماګانو. راځئ داسې به ورشو، زه یې درته وښیم. دلته د ملک پیروز دوی کور وجیره وه. شهسوار خان خلیلي صاحب هم کېدای شي زموږ ته دا ویډیو وګوري ویلاګ چې کوم داسې وړوکی غوندې موږ شروع کړی ده. دا علاقه ټوله نقشه بدله شوې. فکر کوم دغه دروازې سټایل هماغه پخوانی دی خو څه ناڅه چینجز پکې راغلي دي تر ډېره پورې او ډېر په ګډه وډه لار راغلم خو دا کړکې مړکې ډېر شوي دي. دلته کویان ډېر دي. دلته پخوا خو دومره کویان نه وو چې څه وخت پورې خلیلي دوی اوسېدل. اوس پکې کویان ډېر زیات شوي دي. دلته کویان دي، کړکې دي د خلکو. داسې به لاړ شو، دا کویان به هم درته وښیم. راځئ چې ځو. دا کویان دي پکې د مختلفو د زرګرانو، حتی زموږ د متیوله زموږ د کوم جامع جومات ته لوی دی هغه کوی هم پکې ده دې ځای کې. دا شانتې دغسې به ور وخېږو هغه منګلو علاقې ته.